بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو. قدرمنو، د حماس سیاسي سربراہ اسماعیل هانیه تېره شپه د ایران دارالحکومت تهران کې په یوه حمله کې وژلی شوی دی. د حماس په طرف نه د دغې حملې او دغه د مړینې تصدیق شوی دی او حماس دا ویلي دي چې حمله اسرائیل کړې ده. بل طرف ته اسرائیل لا تر اوسه پورې خپل موقف نه دی ورکړی. دغه حمله چې کومه ده چې په ایران کې شوې ده، نه دا په ایران باندې هم یو لویه سوالیه نښه ده چې دا څنګه د یو دومره غټ سربراہ چې کوم دی نو دومره سیکیورټي نه وه او دومره د هغه د بچاو لپاره خاطرخواه انتظامات نه شوي چې هغه د یو حملې ښکار شو، یا د ایران چې کوم انټلیجنس ایجنسي ده نه هغوی کوم ځای کې وو، هغوی چېرته ودو که نه. نو په دې ویډیو کې د حماس باره کې هم یو څو خبرې کوو چې دا حماس چې د کوم د اسماعیل هانیه مشر و، نو دا تنظیم څه شی دی. بیا د اسماعیل هانیه د ژوند چې کوم اتار او چړاو دی په هغې یو څو خبرې کوو. بیا د دغې حملې اوس اثرات به څه وي په دې باندې هم خبره کوو. قدرمنو ټولو، نو بیا حماس چې دی نه دا یو تنظیم دی د فلسطینیانو، او د دې تنظیم دوه غټ چې کوم دی وینګز دي. لومړی وینګ چې کوم دی پولیټیکل وینګ دی، او دغه اسماعیل هانیه د دغې پولیټیکل وینګ چې کوم دی سیاسي څانګه چې ده د هغې مشر و. بل طرف ته دغه حماس چې دی نه د دې یو ملیټنټ وینګ دی چې هغوی د اسرائیل نه د فلسطین د ازادۍ دغه جدوجهد او دغه جګړه کوي. او د اندازو مطابق ویلی شي چې په دغه ملیټنټ وینګ چې دی چې القسام بریګیډ ورته وایي، نو د دغې سټرنګ چې دی یعنې 40,000 جنګجو دي پکې. دغه حماس چې دی نه د دې بنیاد کې ایښودل شوی په 1908 کې، او د دغې 1908 نه اسماعیل هانیه د دغې تنظیم یو غړی و او بیا وروستو یې مشر جوړ شو. اسماعیل هانیه قدرمنو د فلسطینیانو په یو پناهګزین کیمپ کې پیدا شوی و، او څنګه چې د عربیان موږ تاسو ته پته ده چې دوی زر ودونه کوي، نو دم د 14 کالو په عمر کې خپل کزن سره چې امل هانیه یې نوم و، هغې سره واده وکړو او 14 بچي وو. په دغه 14 کې 8 زامن وو او 15 یې لوڼه وې. او دا اوس چې کوم وړوکی اختر تېر شو او چې د غزه د اسرائیل کومه جګړه وه، نو په دې دوران کې د اسرائیل په یو حمله کې چې د 3 زامن په ګاډي کې روان وو، ورسره 4 مسلم ځوانان وو، هغوی پکې مړه شو. او دغه وخت چې کوم دی اسماعیل هانیه ته بیا د هغه لاشونه چې پیش کړی شو، هغه ډېر ثابت قدمۍ سره چې هغه پکې بالکل وی چې موږ به د فلسطین د ازادۍ د تحریک چې کوم دی دا به همدغه شان جاري ساتو. قدرمنو، کله چې په 1908 کې اسماعیل هانیه د حماس دا تنظیم کې شامل شو، نو د دې نه 2 کاله پس د اسرائیل ګرفتار کړو. 3 کاله کې د پېښور جوړو او بیا دغه وخت د اسرائیل په قید کې تېر کړو. بیا څه وخت اسماعیل هانیه په جلاوطنۍ کې تېر کړو او بیا غزه ته چې کله واپس راغی، نو په 1999 کې د شیخ احمد یاسین چې د حماس یو مشر و، د هغه د دفتر مشر جوړ کړی شو. په 2006 کې چې کله د فلسطیني علاقو په ویسټ بینک او په غزه کې الیکشن وشو، نه حماس په غزه کې الیکشن وګټو او اسماعیل هانیه د حماس په طرف نه د فلسطین د دواړو فلسطیني علاقو کا ویسټ بینک او غزه د دې وزیر اعظم مقرر کړی شو. خو یو کال پس د حماس او د فلسطینیانو چې بل کوم غټه پارټي وه د الفتح په منځ کې اختلافات رالل. د دغې اختلافاتو د وجې نه د فلسطین چې کوم صدر د محمود عباس نه هغه اسماعیل هانیه د خپلې عهدې نه لرې کړ. اسماعیل هانیه د دې په سختو ټکو کې خندنه وکړه او دا یې وویل چې موږ به د فلسطین د عوامو د ولسو د خپل چې کوم خدمت کوو، کوم کار کوو، د هغې لپاره دا به جاري ساتو. هم په دغه وخت کې د حماس دغه ملیټنټ وینګ چې کوم دی القسام بریګیډ دې په غزه باندې قبضه وکړه او تر اوسه پورې دغه غزه چې کوم ده نو دا د حماس په قبضه کې ده او ویسټ بینک چې دی نه هغه د الفتح په کنټرول کې دی. هم چې کله دغه د اسماعیل هانیه د وزیر اعظم دا دور و، یعنې 2006 کې، نو په دغه وخت هم د اسرائیل هلیکاپټرو یو پیرې ته په غزه کې د اسماعیل هانیه دفتر نښه کړی و، خو اسماعیل هانیه د خوشقسمتۍ نه دغه وخت کې په دفتر کې موجود نه و. د 2014 نه اسماعیل هانیه د جلاوطنۍ ژوند تېرو، کله قطر کې او کله ترکیې کې. هم د دغه د جلاوطنۍ په دې دور کې په 2019 کې هغه د حماس په طرف نه چې کوم سیاسي وینګ دی، پولیټیکل وینګ دی د حماس نه، د هغې مشر جوړ کړی شو. اوس چې کله بیا یو پیرې ته د اسرائیل او د حماس په منځ کې په میډل ایسټ کې یو جګړه شروع ده، په دغه وخت کې د ټولې دنیا نظر چې دی دا په اسماعیل هانیه باندې و. د اصلاح پسند او د معتدل شخصیت مالک دغه اسماعیل هانیه د بین الاقوامي شهرت حامل و. او تېره ورځ چې هغه کله په ایران کې د نوي منتخب شوي صدر د حلف بردارۍ تقریب لتلی و، نو د هغې نه څو ګنټې پس هغه په ایران کې په نښه کړی شو. قدرمنو، د اسماعیل هانیه د مړینې وجوهات څه دي نه هغه خو صفا ساده خبره ده چې په غزه کې جګړه شروع ده. په دې وجه چې جګړه شروع ده، نو هم دغه جګړه د دغې قتل شاته وجه ده. اوس اثرات پې څه دي نه اثرات به ډېر خطرناک دي، ځکه چې دا حمله اسرائیل کړې ده، نو دا حمله د اسرائیل او د ایران په منځ کې هم د تعلقاتو د خرابېدو یو اهمه وجه کېدی شي. دغه شان په غزه کې چې کومه روانه جګړه ده، نه هغه جګړه هم په دې باندې نوره ګرمېدی شي. او دغه جګړه چې کوم ده چې څنګه اوس د اسرائیل او د حزب الله په منځ کې نوې حملې شوي دي،
نو تر هغې پورې تر لبنانه پورې دا سیوا کېدی شي. نو ځکه چې کوم دی نه ډېر زیات هغه خلک چې هغوی د امن چغې وایي او د امن نارې وایي او امن غواړي، هغوی ته د دې حملې نه پس او د دې مرګ نه پس چې کوم حالات دي هغه ورته ښه نه ښکاري. بله ویډیو کې به بلې موضوع سره راشو. د الله په امان.